السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن. موږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د AC او DC پکې هغه پکې په رابطه باندې ده چې دا په AC 220 برق باندې چلیږي او دا پکې دوستانو هم په 12 وولټ باندې چلیږي. کله چې د دې سرکټ د کوم سرکټ دې کې لګېدلی چې دې ته AC او DC ویرونه کنیکشن شوي دا ډیمیج شي وسوځل شي یا هیټاپ شي ګرم شي او له منځه لاړ شي، تاسې څنګه کولی شئ په خپل کور کې دې ته دغه نوی سرکټ نصب او کنیکشن کوي. نو دوستانو اول تاسې د دې د ویرینګ کنیکشن طریقه معلومه کوي، ځان ته وښیوئ چې دا څنګه کنیکشن کیږي، یعنی د دې DC طرف او AC طرف معلوم کوي چې د دې AC طرف کوم یو دی او DC طرف کوم یو دی. دوستانو تاسې د ښي طرف ته وینئ دا د DC طرف دی چې مثبت او منفي دوستانو په دې کې دي لګېدلی او دا په 12 وولټه باندې کار کوي دا طرف، او دا طرف دوستانو تاسې وینئ چې سور او ابي دی دا په AC 220 سنګل فاز وولټیج باندې کار کوي، یعنی 220 برق باندې کار کوي. کله چې تاسې دغه سرکټ رالرې کړو د دې نه وروسته دوستانو د پکې څخه یوه ګوچه راوتلې ده چې درې ویرونه نصب شوي په دې ګوچه کې. نو دا دوستانو دا ګوچه دلته ځای لري، دغه ځای دوستانو تاسې وینئ ګوچه لري چې دې کې 3 فینونه راوتي. دا به دوستانو دا فینونه 3 واړه په دې ګوچه کې ورکوي، دا به کلیک کوي، یعنی ښه به قوي مضبوطه به کوي. د دې نه وروسته دوستانو تاسې بیا دې طرف ته AC پاور ورکوي، یعنی دې پکې کې 2 قسمه تار تاسې راایستلی شئ چې دې ته پازیټیو او نیګیټیو یعنی مثبت او منفي دوستانو تاسې به دې طرف ته ورکوي، او فاز او نیوټرل به دوستانو تاسې دې ته ورکوي، یعنی 12 وولټه کنیکشن به تاسې دلته ورکوي، دې ته به ګرم ورکوي او دې ته به یخ ورکوي، او 220 وولټه فاز به ګرم دې ته ورکوي او نیوټرل به دوستانو دې سره کنیکشن کوي. نو دوستانو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ خپل AC او DC پکې ته هغه پکې ته چې په 220 او یا 12 وولټه باندې چلیږي دې ته په خپل کور کې سرکټ ولګوئ. راځو دوستانو د دې عملیې ته چې تاسې څنګه دا بیا چې کولی شئ دوستانو په خپل کور کې دا مونږه د بیټرۍ څخه پاور راوسي DC پاور. اول دوستانو دا به په DC وګورئ، که چېرته دا بیپ آواز وکړي نو بیا دوستانو دلته ریلی آن کېږي او ستاسې پکې ورسره سټارټ کېږي. لکه تاسې څنګه چې بیپ آواز واورېدو دوستانو دې سره تاسې کولی شئ داسې په DC باندې دوستانو تاسې دا خپل پکې وچلوئ. د دې نه وروسته دوستانو چې کله DC پاور سپلای ما د دې څخه لرې کړه دې ته به DC پاور ورکوي او دې ته به دوستانو تاسې AC پاور ورکوي. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسې کولی شئ خپل DC پکې ته کنیکشن وکړي د DC پکې سرکټ ته. بل دوستانو کله چې تاسې سپین تار دې ته کنیکشن کړی وي او غواړئ چې دې کې فاز کوم یو دی او نیوټرل کوم یو دی، یعنی دې کې پازیټیو کوم یو دی او نیګیټیو کوم یو دی، یعنی مثبت کوم یو دی او منفي کوم یو دی. نو دوستانو کوم چې لیکلو والا دغه ویر دی دا تاسې پازیټیو ونیسئ، مثبت یې ونیسئ او د DC ته ولګوئ دې طرف ته، او دا کوم چې سپین تار دی دوستانو دا نیوټرل ونیسئ، یعنی نیګیټیو ونیسئ، منفي ونیسئ، دا دې ته کنیکشن کوي. او دې ته دوستانو پازیټیو او نیګیټیو مثبت او منفي چې هر طرف ته ولګي مشکل نشه، کوشش وکړئ دې ته فاز ولګوئ، ګرم ولګوئ، دې ته یخ ولګوئ. نو دوستانو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ خپل هر قسم DC او AC پکې ته ویرینګ کنیکشن وکړئ او دوستانو د دې څخه په نورمال ډول باندې استفاده وکړئ په خپل کور کې. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.